د سوره حشر د اخري 3 آیاتونو د هغې فضیلت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د سحر ټیم کې 3 پرې دا کلمات ووایي اعوذ بالله السمیع العلیم، اعوذ بالله السمیع العلیم، اعوذ بالله السمیع العلیم، او د هغې نه بعد د سوره حشر د آیاتونه ووایي 3 آیاتونه د سوره حشر. په کمنټ کې هم ورکو، تاسو کتلی شئ سوره حشر صورت د اخري 3 آیاتونه د کوم چې ختمیږي دا صورت، نو د دې اخري 3 آیاتونه. نو څوک چې دا آیاتونه وایي د هغې فضیلت دا دی چې 80,000 فرشتې به الله رب العزت مقرر کړي چې ستا لپاره به د رحمت سوال کوي. او که په دغه ورځ باندې مړ شوې، الله رب العزت به تعالی د شهادت په مرتبه باندې مطلب او که ماښام دې وي سملاستې ماښام دې دا کلمات وي، نو هم دغه فضیلت دی چې 80,000 فرشتې به الله رب العزت مقرر کړي چې ستا لپاره به د رحمت او د مغفرت سوال کوي. او که ته د شپې مړ شوې، نو سره ته په منزله د شهیدي ثواب به الله تعالی د شهید مقدار یې راکړي. جزاک الله خیر.